نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې د تبوک غزا په ولاړو ستره مخه ودره ولا مونږ کوي عثمان د تیرېدو رسول الله منع کی هم تیرېګا هغه بهم اصرار کوي چې کله رسول الله د رکوع یې سجدي حالت ته ورغه نو دا سره د رسول الله د ستره پر منځ کې تیر شو د الله نبی ورته کېرا وغوښتل الله ته شل کی اللهم هو ودا شل شو چې به کله حدیث مې نه د ملګرو لوي هغه سره زم چې دا کېریا مال کړی دا خو چاله وای ما به عثمان سو حدیث نه یادې د کله مرشم به خلکو لوي د کتاب عالم دا خبره ذکر کوي دا تجربه سره موږ ثابته کړی دا چې کوم سره د محمد رسول الله سنت مخالفت کې دغه پر استهزاء کوي چې مړ دا عمل داخله بده مانځي کې دا ګور سره رمباړي وای یا پلانې کار کوي یا بده شړي باندې لیوانتوب راغلی دی یا دا سړی الله رب عزت په شرم باندې شرمولې دی یا ورته مالی او بدني ته نور اړول شي وي خو لیکن دا په ځمانه کوي نه دا حدیث خو محمد رسول الله دا خو د کوم مناسب نه دی دا خو کوم تنظیم نه دی نه کوم شخص دی چې پلانې سره به حدیث باندې عمل کوي چې زب شریش خان دوامدار محمد رسول الله پر استهزاء ده قران کې الله فرمایي چې کوم سره د رسول الله د سنت پر استهزاء وکي وې دا سره د ایمان نه کنګالي ایمان نه سره کنګال شو خپل بیبي چې به ورځنه دوباره باندې کا کوي او به امنت بالله او د اسلام کې بر داخلي کې نو کار بری جوړیږي نو ګور اسنه په بل طرف کې واقع نه څومره خطرناک خبره ابي قتاده سے فرمای ومن د عمران ابن حسین سره ناسو به وډل کی ومن کې بشیر ابن کعب مو وې دی وخت کې عمران ابن حسین یو حدیث پیش کړي چې رسول الله د شی ویل دي وې دی بشیر ابن کعب یې مړ په بازه کتابونو کې د شي خبره ده هغه ویل رسول الله د شی ویل دي دا ورته ټیک د رسول الله خو د شی ویل دي په بازه کتابونو کې کچا د شکار وکم جایز ځکه پلاني مولا شی لیکلي وې د عمران ابن حسین د سترګم چې تک سری شوی وی ویلې وې زه تعالی د محمد رسول الله حدیث بیان او معتمر دا خبره کې چې پلاني دا ویل دي زور کې غزمار مجلس به وچت شه دلیل لبدي چې موږ تاسو به مکلف یو چې حدیث کې کوم شی دی قران کې کوم خبره ده زموږ رسول الله ملګرو کوم کړی ده